محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم. دا دو آیاتونه د قرآن کریم د سورة النساء 115 او 116 آیاتونه. د اول آیات رابطه د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې د سورة سره تر دې ځایه پورې مختلف احکام ذکر شول چې په دغو احکامو کې یو څه د معاملاتو د قسمت څخه و. معامله دا ده چې د یو د بل تر مابین دواړو سره اړه ولري. مثلا لکه ښځه و مېړه کې نکاح سره وکړه، اول ور چې بیا به رزمي خوړې نه وي ورکوه، نو دا نه وه معامله. خو په دې کې برای اختلاف پېښېږي، جنجال پېښېږي. دا واقع چې زما اول ور راکړه دی ورکوي رانه چې ستا حق ته کومې خوا. یا مثلا یتیم پاته دی، مال یې پاته دی، غټ سو د خپل وارث هغه د ده والي چې دی هغه د ده سره چې پر دې ولایت لري، هغه دا مال د مثال په طور ځینې کړه والي خوړلی دی، د بابا څه ډېر شی پاته سوی دی، ګرده کلي په خبر دی، نو ما خو 400 نه خوړلي، دغو نخمونه دي خوړلي چې تا اوس هغسې ماته یو شی دونه نه کوي ونیوه. خو دا هم د معاملې د قسم اساس وي. یا ګر سره په میراث کې حق نه ورکوي. دا معاملات تېرې سوي. په معاملاتو کې چې دی نو جنجال پېښېږي. جنجال چې پېښېږي مدعي دعوه کوي، دا یې یو. بل سړی بیا راولي د فیصلې دپاره، دا یې دوه. هغه چې بیا فیصلې ته راسي شاهد غواړي، دا یې درې. په دې درو صورتو کې و عدالت ته ضرورت شته. مدعي چې دعوه کوي داسې نه وي چې 10 زره یې حق کېږي د 100 زرو دعوه یې لیکلي، خو دا بې انصافي ده. نو خو خپل د حق دعوه وکړه، دا به لابد سربارۍ دي، بیا د څنګه پورې شي. حاکم چې فیصله کوي خو عدالت ته ضرورت شته پکښې کې، چې نو ته چې کوې فیصله د چا لحاظ مه پکښې کې کوه. داسې نه چې یوې خوا ته د حاکم هغه د قاضي صاحب په خپله بغل درونې دی یوه مراعات پکښې کې کوي، خو دا بې انصافي ده. د شاهد ضرورت شته. شاهد چې شاهدي ته راځي باید حق شاهدي ادا کړي چې دته څنګه معلومات دي. په دې کې به بیا په طرفینو کې د یوه مراعات نه کوي، نو یا به بزدلي نه کوي چې باره نو ځان دغسې واچوي چې ولاکه زما سر نه په خلاصېږي، هیر مې دي، سر مې په یاد، فقط برندوکی دی، بس لحاظګر دی، تامع دی، نیت زن دغه بارانه بیا دغه چې منکي نه د څه سم نه پیږي، دغه چې منکي د ګرد منع علا پاکي چې دې په دغه هر صورت کې عدالت کوي، که حاکم تبع عدالت کوي، که مدعي تبع عدالت کوي، که شاهد تبع حق خبره کوي. په دغه آیات کې چې دی دا کرابته د ګرد احکام سره پیدا چې دغه معاملات کراله علاوه زما هدایت دغه دی.
د حکم او د حاکم فرق ما مخکې درته کړی و. حکم چې دوه نفره به راوایي راسه تیز موږ کاسي، حاکم هغه دی چې حکومت ټاکلی هلته حکمونه کوي د هغه دپاره ناست، هغه ته هم د عدالت توصیه کوي، شاهد ته هم د شاهدي توصیه کوي چې سمه دمه حق شاهدي ادا کړي. خصوصا د هغه واقعې سره بیا زیات تعلق دی، هغه بشیر چې غلا کړی و د بني ابیرق د قوم څخه چې و، چې باره لاس پر لګید باندې پرېولي، باره الغل دی دی او قوم هم د ده ملاتړ وکړي. الله دغه قوم ته هم تهدید ورلر وکړي چې نور خلک دې بیا دغسې نه کړي چې پر پلار دې شاهدي راله سبب یې پر ادا کړي چې بابا غلط دی، بابا دغه شی دغه رقم دی، که دې پر خپل مور باندې شاهدي راله سمه شاهدي به ادا کړي، نور قریبان خو له هلته پرېږده. نو الله دغسې دلته یو قانون بیانوي. نو دا آیات ګویا کې د ټول ما سبقه سره چې دوی اړه لري ترجمې ته به اوس متوجه سي. الله فرمایي یا ایها الذین، ای هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړي، هغو ته امر څنګه فرمایي؟ کونو تسسی، ګوره نه دعوه وکړه ټولو مؤمنانو ته چې ایمان والا یې د ایمان دعوه کوي، هغه ته نو دغسې فرمایي کونو سی قوامین، کلک ولاړ. قوام هغه دی چې پر یوه خبره ودرېږي یا د خلکو پر چا بل کاکړي کوي چې دروام ولا کړی دغه خبره ده. نو تاسې به قوام یاست، تر اوړې به نه چې هر څه وشي. قوامین کلک ولاړ، بالقسط پر عدالت پر، قسط انصاف ته ویل کېږي، عدالت ته ویل کېږي. په کومو شیانو کې تاسې پر قسط ودرېږي نو د کونو د قوامین په د مابینځ کې دلته دا خبر ورسېږي شول کېږي چې کونو تاسې سي په ټولو معاملاتو او حقوقو کې قوامین، تاسې ودرېږي کلک بالقسط پر عدالت. او شهداء شاهدان سی ای مؤمنانو، دغه شهداء عطف اوغه قوامین دی، قوامین چې هغه خبر و د کونو د پاره، په کونو کې پټ ضمیر هغه اسم و، دغه شهداء هم خبر سو باره. نو تاسې سی قوام کلک ولاړ په ټولو معاملاتو کې بالقسط پر عدالت. شهداء شاهدي ورکوونکي د حق لله د الله دپاره، دا ته چې د حق شاهدي ورکوې دا به نه چې زما لاس ته نو څه راغله، محکمې ته م ورسره ولاړم، کار مې هم کریاب سو، نو دغسې خالي لاس برته راغلم. الله وایي د الله دپاره به د حق شاهدي ته ورکوې. شهدا شاهدان سي پر کومه خبره؟ پر حق چې هغه څنګه تا لیدلي دي، او دا د چا دپاره؟ لله د الله دپاره، بدله به نه پکښې کې غواړي. ولو علی انفسکم، ولو که څه هم وي دا شاهدي ستاسې علی انفسکم، ستاسې پر ځانو چې پر ځان دې شاهدي راله و. دې ته زموږ په شریعت کې اقرار علی النفس وایي، وایي المرء ماخوذ باقراره، سړي چې اقرار وکړي په خپل اقرار ټینګېږي، په هغه اقرار شریعت را ټینګوي لکه شاهد چې پر سړي کېږي. نو د هغه اقرار څخه یې تعبیر په شاهدي وکړي. الله وایي که څه هم ستا پر ځان ته پوهېږې چا دعوه در باندې وکړي چې دغه حق زما خوړلی دی او تا واقعي خوړلی، شهیدان هغه خوارکۍ نه لري، ته شاهد یې بره وره باندې دی، فقط وخت یې راکړي، منکر زه نه یم، نسته را څخه. نو الله وایي ولو که څه هم دا شاهدي ستا یي علی انفسکم، پر نفسو ستاسې شاهدي ادا یې او الوالدین، یا پر مور و پلار، په خپل مور و پلار پوهېږي چې بابا په خدای که ستا خوښه کړم، نو شاهدي ادا کړه چې محکمې ته راوغوښتل پر پلار شاهدي ته په خبر یې ورته ووایه چې زه پر بابا باندې پاشېدم بالله شاهد یم چې د دغه سړي پیسې پر باندې زما ته مخې ورکړې، مګر بابا اوس په بدماشي ګوته ویني لره ورکړي. والدین مور و پلار یې دواړه یاد. والاقربین، یا دا ستا شاهدي پر نور قریبانو، ورور دې دی، اکا دې دی، خور دې ده، د مثال په طور د اکا زوی دی، د قرابت په خاطر به شاهدي نه پټوې، پر دغو ښه شاهدي ورلره ورکړي. ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولی بهما، دلته خلک بیا بل چم کوي، د کلي د مثال په طور خان دی، ملک دی یا سردار دی، هغه دنیوي رتبه چې لري دغه نو، یا دغسې مور دی مثلا دنیوي بل رتبه نه لري چې یا ملک دی، یا د مثال په طور د حکومت خاصه پر دې کلي باندې دی تانهدار دی، هغه نه مطلب غني دی، ته پوهېږې باره نه وایه. اوس پر ده زه څنګه شاهدي ادا کړم؟ نازوانې ده د ګرده کلي مشر دی، نو باره به خلک وایي ملا دې ماته څه، ته کوچنی هلک یې د شلو کالو ته بیا راغلې پر ده دې شاهدي ادا کړه، وایم د خلکو د مخه دې وشرموه. نو هغه ملک اکا چې لا د بل اک خوري، یا خان اکا چې لا د بل اک خوري، نو د دغسې خاطره څه خلک شاهدي پټوي. باره ورته شرمېدلم، نو پر ملک اکا ما څنګه شاهدي ادا کړې، پر خان اکا مې څنګه ادا کړې. یا بل مسله ده، فقیر دی د بل حق خوړلی دی، ته په خبر یې چې دا یې خوړلی دی، لیدلی دي امري شاعري ته چې رالی به د مولا به بغي وباره مې زړه پر اوس وځل سړی نو چې ته شاعري پر ادا کړې، نو خو یې پلا دی خپله د ماښام د ګولې خاوند نه دی، نو دا چې 50,000 د هغه پر باندې جزي ورته ثابت کړم، نو به د دې څه څه شي جوړ شي، نو په دغه مې ځان وکړي شاعري مې باره نه کړه ادا. الله وایي دا غلطي مه کوه، دا جاهلانه تقوا وي چې ته کوې. الله وایي زما مخلوق دی، زه درته ډېر پر مهربانه یم چې زه درته پر ادا یې کړه، نه خواستغي کېږي، نه مړ کېږي، نه بې ابرو کېږي چې بې ابرو څه دي چې بې ابرو
الله پاک از ما د قانون به ابرویی کوي هغه نه مراعات د خانه کا مراعات کوي چې د ابرو تویش د فقیر کا مراعات کوي چې بارا ودا د مولا به بغي دي که د مولا به بغي دي مولا از ما مخلوق دي که خانه کا دي امزما مخلوق دي ستاسو مصرف په خان سوی الله د بنده ته وای چې ستاسو مصرف یاد کړئ چې ما دغه مصرف په سوی دي جوړ کړی دي رازق ته متصرف ته خو الله از ما هم مخلوق دي جوړم زما دي الله پاک رازق امر تزم دغه مال ما ور کړی دي دا تاو خانه کچ تعلق سره لري ته نو کې د په محله کې پروت دی نو برات ته باندې مشر دي دغه تعلق خو بیخي کمزوري دی الله از ما د تعلق ډیر قوي دي زه معبودم دی معبود دي زه خالقم دی مخلوق دي ته بدل ته د ما مهربانه کېږي برابر به پر د وسیله کې نو مناسبه چې خانه کا مشه اجازه کړ یار نو مناسبه د مولا به بغي ما شي پر دا کړ الله دا ډېر خبرې غلطي ان یکن کچری دغه مشهود علیه دا یکون زمیر مشهود علیه ته شي پر ادا کېږي دا سړی کله دا مشهود علیه غنیان دی غنی او فقیرا یا دی فقیری نو ته شاهدی مو پټو ولې فالله اولا بهما فالله الا پاک چې دی اولا ډیر نږدې دی بهما په دې دواړو سره اولا چې دی لکه ولی خو نږدې ته وای سرپرسته د چاغه چې د صفات الا وجهه اولا تر ما بل نږدې ودی ته نشته زه خالق یم زه پر دې مهربان اوس نو مرچ حاصل د ترجمه کوو فالله الا پاک اولا ډیر مهربان دی بهما پر دې دوار باندې شاهد ته تخپل مهرباني مکو بس سم د حق شهید ادا ک مد خانه کا فکر کا مد مسكين د دوار رازق الا دی د دوار پر د پوش الا دی چې دا غبل حق پر باندې نو دا حق خبره پټ چې د خانه کا مراعات ک چې حق پر باندې ته د بخیر مراد کې خود اخبار کې حق پټ هغه ته نه ګوره وده ته ګوره یا د دې دوار الا وي زړه پر مهربانه نو ته در ما مهرباني ډیر مکو پښتانه وای مېری مې نه دي د در مور مېنه نو الله عز وجل ازما سونه قربت ني دیوالې مې دي د دې سره اغزماته ولا ورته د استاخت سونه ته در ما پر د باندې ډیر مهربانه الله خو زه ارحم الراحمین ذاتم زه درته مهربانه ما درته ویل شي پر ادا کنو پس الله فرمای فلا تتبعون کسی تابعداري مکوي الهوا د خپل نفس خواهش ستا نفس خواهش دادی چې خانه کا وای چې بچاو شي نو د درنګ څنګه ورپته یا دا مسكين چې باید بچاو تر بغل وځي پر د باید څوک شهیدی ادا نکي الله دا ستا نفس خواهشات فلا تتبعوا تسب تابعداري مکوي الهوا د خپل نفس خواهشات ان تعدلوا دا تعدلوا چې دی دوه رقم کیږي کې د عدل څخه کې یو رقم ترجمه ده کې د عدل څخه بل رقم ترجمه ده عدل خو انصاف ته وایي عدل دی یو څه مخ اړول نه دی به اول د واره د څه چې د عدل څخه یې کو علاوه فلا تتبعوا تسم متابعتم في الهوا د نفسي خواهش ان تعدلوا کراهه ان تعدلوا مخکې کراهت ورسره جه تفسیر د جاءت د بدګنول اندجه تعدلوا چې تس عدالت وکي عدالت بدګنې خوش دي نه دي چې پر برپاسه برنه په نفسي خواهشات پسې نفسي شیا دا پورته کوي دا د خانه کا پرده ما وکړه د ګرد کلی مشر دی دا پلان دی یا دا بل مسكين خارقې د زړه می پر وسوځل شو الله وای دا عدل څخه ځان ما اړه چې عدل نه دی خوش هغه باندې کوي دا نفسي خواهشات د عدالت د شر ناراضي هغه دوهم تورزم چې د عدل د عدل څخه کې نو بیا د شوي تاسو متابعت مکوي الهوا د نفسي خواهش انوام د جېجه ته تعجلو چې تاسو بعدل د حق وکي خدای حق اورینو پرایو تقدیر کراهت کښه شاور سره پر جبل چې د عدل څخه کراهت نه غواړي ته چې په نفسي خواهش شولار سره عدل کوي خو بار حق د صفاکیر پر بل بارزي نو دا کار مکوي بالکل سم د مشاهدي ورکی پس الله فرمایي وای بیا خو هم دغه هدایت الله و فرمایي چې عدالت در باندې لازم حق شاهدی در باندې لازم ام به صاحب حق عدالت کوي ام به حاکم عدالت کوي ام به شاهد حق شاهدی ادا کوي مگر بیا هم ځینې کسان غلطي کوي غلطي دوه قسمه یو غلطي دا د شاعری کې راولي حق خوای غلط نه وای دا حق دار کوم وای چې اخسته ولا کځنی وکي تور ته دغه سړي پر دغه پور باندې دي کنه دې سرته ولا کاغه کال مردالته خواته تللی بارانو چې دغه دبل لځابک سره شروع کې نیمه غنټه درته گاډي نوري کیسه درته کی بعد دلته رالو دی بیا سودا سره کول بیا دلته پلانې رل د شاعری ګام بیا پر بل خوا باندې ولارس دا نو تسلی دی خدای مجلسو کې زکه نستلم دغه خناس دغه کدر شیطانی چې دا بیا را سر کې پر شاعری دی راځي بیا بل کیسه پراګاډي کې ورځي هغه اصلي حق برملا نه درته وای دا حرکت دته نو لیدی پیچل د جیب علاوه چې جبه پیچي پیچل دغه جن سم نه انکار کی چې ولا کې ادا نسم دغه حق غزونی ته د خبرې مغز ته لاس نور اچي او یاداري زازه شهید ته ولا کولا رسم نور خلک لږ ما ته راځي علاوه دا دوه ارته وسوي و ان تلو
وإن تلو كثير تسبيتشل وكيد جبا وبيتش او تعرضوا يا اعراض وكي مخكر سراواري نيا اداكم غسر فإن الله كان بما تعملون خبيرا فإن الله بشك الله عز وجل كان دي بما فأغ كارسر تعملون تسع عملكم كجدا ليلة جيبي كريدي لي ما نبيتشل او كجدا اعراض مخرول دي سنيا كم دا دواره شي فما تعملون كداخلي خبيرا لا خبر دي فجسر خبر خو بس تسيس بخبر سر خلاص شمال کشر پر غلطي ویني تصور توا چې ولاکه دي پرېرد یا خو هغه هم دخل غو صدقه بارون مشته زدي وینم دې پوکې ستاسو سزا ګور منایم پر ویلدم الله عز وجل دا تچ کم کار کوي زه په خبرم په خبر سمانه چې یعنی تاسو دغه کار بدله او پاداش ګوري تطلای نسې چې تا دا غلطي وکړه یا جبه واړه ولم سم شي نه ادا کوي پیچې خبرې کې خلک برای دې څه اخستنه کیږي دوی وسوای زمړ نه لکه ګاګنه ساعتونه دا غره کوي بخاري چې غاري د وسورته چې مسله چې ثابته یې کوم شي خلکو ته بیانې چې راولار څنګه ته ماچې شو بلا که شي خبره خود د موضوع هدف د واضح هدف نه لري موضوع نه لري چې غیر کوم شي رواس کوم نه رواس یا کوم کار د مثال په تور یا واقعا بیان سو بس بغي چې دا شي چې دا لید جی بدی اعراض دغه چې په صراحت ورته چې دا کار زنه کوم نه الله عز وجل څنګه وای و ان تلو کتسی جی بی پیچی او تعرضوا یا سمخ اړوي فان الله كان بما تعملون خبيرا بشک الله عز وجل فاغه کار چې تاسو کوي خبردار دغه آیات کریمه د ما سبقه د ټول سره اړه پیدا کړ چې صاحب حق کې مل عدالت حاکم تم وی عدالت شاهد ام متوجه کی چې به حق شاهد د الله د پاره دا کې د نیوی غرضونه به نه پر ځای کوي ستاد نیوی غرضونه پوتیش د خانه کاو د فقیر مرعت واړه به مساوي دواړه په پیوسترګه ګوري پر اړه وک شاهد لاله پر ادا کوي او په جبه کې په پیچل کې صفه صریح خبري وک چې خبره معلومه چې دک سچ درکب او اعراض ومه کې چې سره محکمه ته نه ځي او شاهد بلیه تر دې ورسته دا یو خبره زده کې یو حدود دي په حدود کې چې د شریعت دا وایي ستر اولاد یو سړی دی ولې د مثال په تور خدای نه کړده بر په زنا باندې دی ولې یا د پر شراب باندې ولې یا د پر غلا باندې ولې په دغه سم مسلو کې ته شاهد یې پر خله لاستینګ کچیر بل فرض خلق در خبر شو چې په دې مسله کې د شاهد قاضي را وغوښتلې په هغه صورت کې نو بار حق نشي پټولای وای به ته بغرغړې نه وای چې ما پر دغه باندې ولیدي په حدود کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت دغه و چې یو سړی را لې شاهد پر بل ادا کړو پیغمبر علیه السلام کیش کې جفتا پر د ساتر کړي کیش دې پر د پر وړه وای دا نو څه کار دی چې رسول یا د رجم ته ودروي سنگسار ته نو یا د لاس پرې ته ودراو چې راغشتل سوی نه شاهدی تخپل مزغله ناری ما واجمه دی پر دا کار باندې وجدي کرا وغشتل سوی حق بنه پټه دی بنه کار کوي هغه هم د تچ ساتر پر دغه وړه د الله د پاره د الله د پاره کوي کته د بل پر دې سره د عیبونه وای نو الله عز وجل تستعیبونه به ګرځور معلوم دي دا به په ورځ قیامت ته ګور خلق د پاره بر ملائک نو دغه ګناوی چې هغه حدود شریعت پکې مقرر کړی چې قاضي حد پر جاری کی په دغه کې ستر اولاد چې و نه وایي بل فرض کچیر خبره مجبوره شو مکمه چې راوسته الته برابر وي ته شهید ادا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بل هدایت فرمایلی دي ادرؤ الحدود ما استطعت قاضیان او اولاد توای چې وس حد مجاری کوه ادرؤ تسی ونروي حدود ما استطعت چې توانه طاقت کی حد نړوا برپای کوه ما ولې حد خو تعذيب دي چې چاته ورکړي کته نو څنګه نړول دا نه معنی چې د قاضي په حضور کې حد ثابت شي او دی بیا نه اجرا کوي بیا ګناکار دی غټ مجرم دی بیا به جاری کوي نړول دغه هغه سړی چې هغه حد پر د باندې دعوا کوي کیږي هغه ته د لاري چاري برابر کې چې شریعت خپل برابر حد نه جاری کیږي شاهد ته د مثال په تور ته په دغه سمدم خبردار کوم چې شاهد په خپل ځان کې برابر خدای د اسما سمدم سره لیدل نه دي خبره بابا دا څنګه مجاله شاهد زه حد نه پر جاری کیږي سزا به بل شي ده بند خو به ولروکی یو څه چې لاس خو به وي حد چې لاس پرې کوي یا د زنا حد جاری کوي راځي دا خطرناک کارونه دي د پیغمبر هدایت سره کوم دي ادرؤ الحدود ما استطعتم چې طاقت کې د حد ځان کاږي وس اول مسر چې پکارداري که حتی برابر کنو زه د دې لپاره چې مشهور سم چې حج جاری کی بلا یو څوک را کشم چې راولي ګرځي شهیدان غرور وېزړو د صفته دي پیغمبر دا بل رقم چې واسطه وس خلک تر بغل باسه چې واسطه وس خلک تر بغل باسه کبي خدای غره کم ته جوال پر لودل داس خدای دا سړی په خپل اقرار کی لکه حضرت ماعز رضی الله عنه سلور ورته نبی علیه السلام په مخ کې د زنا اقرار وکړي سلور ورته چې اقرار اوس اره پیغمبر هم شي اخلي ځاول ته
بیا به دی ولاړې د مدینې په کوڅو کې به ګرځېدې بیا به راغلی ویل یا رسول الله ما پاکه ما زنا کړې. اخر پیغمبر څنګه تاویلات وشي ته زنا څه پېژنې مچه به دې زنا اخیستې به را ما زنا وکړه چې یعنې دغه خبره ټینګه کړه په خوله کې به دا ورکړه. هغه ویل یا رسول الله ما سمه زنا کړه. تا یې نماز په غېږ کې ټینګه کړه بالا را روان یې ځه ولاړ شه. هغه په غېږ کې ټینګه نه ما سمه ده زنا وکړه بر هغه تعبیر یې ورته وکړي بر لکه رسۍ په څا کې ده نو پیغمبر بر ولاړ شي سنګسار کې بر یې سنګسار کې. نو ګوره پیغمبر لارې ورښولې د رجوع حتی وای که چا اقرار کړی پر ځان باندې 4 واره اقرار کړی چې ډبرې پر شروع شي خپل به تاسو برل وره ما درواغ وای اخلاص پر هغه ځای ډبرې کوي چې ته په خلاص ثابت ده به انکار کوي حساب شي لک. نو زما د خبرې مطلب استدلال درته وردا مې کړی چې په حدودو کې ستر اولاد دا په د نور حقوق کې چې بابا جوای را څلاندې کړی د باغ لاندې کړی د لښتې لاندې کړی د پټې لاندې کړی د په دغه شیانو کې پیسې را څلا استدلال مې پر باندې په دغه کې چې دی نو راس اولاد هغه د شي یاده کې په هغه کې بم شي نه پټې چې واسطه پټومه و ستر اولاد کرالی بیا به صفه شي یاده کې دا خبر اخلاص. بس دا بل آیات یا ایها الذین آمنوا د دې ربط د ما قبل سره دادی چې د صورت سره څه خبره را روانه و خود احکام پکې کې را روانه په احکام کې چې بیا هغه به هم اکثر احکام فرعیه احکام دغه توای چې د عقیده سره اړه نه لري په منتوبلات اړه نه لري لکه د حقوق او نکاح د فرعي حکم دی یا یتیم پاتسو یا د میراث مسلې د فرعي احکام دي فروعات جلاج اصول هغه عقاید تزوسو هغه د فقه اصول د تفسیر اصول نه لري یادو اصول معنا عقاید فرعيات پر بنا کیږي چې وس کسره ایمان نه لري منځ کې خل منځ د ایمان فرع دي ته پلا ایمان فرع به بل مسبقه چې ایمان نه لري روزه نشي زکات کوي سرسایه کوي او سیا کوي خو نه کوي نو دا ګرځي فرعي احکام او دا فرعي احکام کې ځینې د احکام رااله چې هغه د مخالفینو سره معامله ولکه يهود و منافقین و د مشرکین و د جهاد معاملات د دې سره وکنه نو فرعي احکام و په فرعي احکام کې اگر چې د کفر عقاید به یو جزئیه یو ځای بیان سواله وسم دم د عقیده خبره تقرار چې علا عقیده توسل په عقیدو کې به اول د واره چې د مؤمن عقیده بیان چې په شریعت کې کوم عقیده معتبره ده چې سره د مؤمن دی دا نه دی ترازو درته کې شرعي عقیده چې درته بیان کړه ورسته نو بار چې بیا دي برابر د کفار عقاید بیان چې د کافر دغه غلطه عقیده دغه ول تاسو شریعت معیار معلوم دي چې په دغه ځای کې د شریعت عقیده سره مخالف دي دا در سطر پای پورې تقریبا دغه مسله بار چلیږي نو د کفار عقیده ورسته بیانې اول د واره د مؤمن عقیده هغه کوم عقیده چې دی وای یا هغه چې شریعت وای چې قران وای هغه درته بیانې په دغه آیات کې نن فقط هغه د مؤمن عقیده سو دیږي ارکان درته شي ارکان 5 چې دغه د مؤمن په عقیده کې داخل دي عباره بن بیا ورسته هغه د کفار عقاید بیان کې یا به هغه اعمال بیان کې چې هغه عمل خپل پر دې دلیل دي چې عقیده نه لري لکه په نن زمانه کې پر مرده مسلمانان ډیر تاوان چې د اسلام دایوي کوي کلمې خو درته وایي عمره ته خو ځي عمل ته چې وګوري عمل هغه رقم دی په قران سپکاوي کوي قران ته شکنځل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بد ګوي تر نبی علیه السلام د کما چې درته ویل چې مال دغه پر اسلام تاوان وای بابک د نبی علیه السلام سره پر ما ګران بابک د اشرف غنی دی چې دا پر ما در نبی علیه السلام ګران وسله د کوپر کلمات د معنی سره جلاسو مګر په دغه خبر سره به عمره ته تللی نو دا عمره خو د نه منل کیږي دا حج خو نه منل کیږي به ماجد تم جوړ کړیم لا به ام لري مګر خبره دا غیر کم ده دا خبره د کفر واضح دلیل دی نو دغه سيزنی اعمال بیانې الله عز وجل چې داغه څخه کفر مستفاد ګرځي نو یا کفر عقاید یا دغه سيزنی اعمال چې هغه پر کفر عقیده باندې دلیل دی چې عقیده د کافر ده دا نور شان دي ګرځي عالم رواجی دي چې کوي نو وس دا اول عقیده د مؤمن ګوري یا ایها الذين یا کسان امنو چې ایمان راوړی دي هغه تبع لاندې دا وکړه چې ایمان راوړی دي امنو بالله امنو ایمان راوړی بالله پر الله پاک باندې اوس له سوال ورکیږي چې خپل خپل ورته وایي چې اے مؤمنان نو خو ایمان یې راوړی دي کوم مؤمن نه دی ورته چې اے مؤمنان نو خو د ایمان خاوند نو بیا څنګه ورته وایي چې ایمان راوړی لکه خلک منځونه کې ته ایل منځ کوونکو منځ وکړي نو هغه تخبل اته چې منځ کوونکو پر جامعي ولاړ ته ول منځ وکړي دا څنګه د جد ورکه متعویل یو دا رقم دی چې امنو امر چې ورسته ورته کې معنا دوام پر وکي پام پرې نږدې اے مؤمنانو ایمان راوړي معنا ایمان راټینګي چې الله سره څونه شي مګر اشرف علي ثانوي رحمه الله دا شوی چې اے مؤمنانو په اجمالی ایمان دا خو نو ډیر داس کسان دي د ایمان دعوا کوي اجمالی د مؤمنانو په جمع کې داخل دي نور چې ایمان شي په خبر نه دي چې تاسو ته مؤمن یې و زه مؤمن یم چې تاسو مؤمن نه جنگم در سره کې ورته نور ته بیان کې څنګه کړه
سترګې به رډې درته ونیسي. نو الله وایي نو ایمان راوړي تفصیلي یې زده کړئ. دا معنی چې ای مؤمنانو چې اجمالي دعوه خو مو کړې ده، آمنو تفصیلي ایمان راوړئ، زده کړئ، ارکان یې زده کړئ چې دغه دا ښه تفسیر دی تر هغه چې تاسې پر ایمان دوام وکړئ، یا چې اجمالي ایمان یې راوړي تفصیلي یې زده کړئ. یا ایها الذین یا کسانو آمنو چې ایمان والا یاست، آمنو تفصیلی ایمان زده کړئ. هغه خو اجمالي دی چې ما د مؤمنانو په ډله کې ځان شامل کړی. نو ایمان پر چا راوړي؟ اول رکن بالله پر الله عز وجل، ایمان پر الله راوړي، الله چې څنګه دی هغه سي ومني، چې څنګه یې صفات. ورسوله، الله پر رسول، دا رسول مفرد دی، ګوره محمد علیه السلام ځینې مراد دی. دا الله پر رسول ایمان راوړي، دا دوه. والکتاب پر کتاب ایمان راوړي، الذي هغه کتاب نزل چې الله نجمن ټوټه نازل کړی دی علی رسوله پر رسول د چې محمد علیه السلام دی. څه چې آسماني کتابونه نور چې راغلي په یو خپل راغلي، قرآن ټوټه راغلی دی. ودا قول ثقيل دی، په 23 کال کې الله تعالی نازل کړی. نو دلته دا ټوټه مر ذکر کړي، دا نازل کړی علی رسوله پر خپل رسول چې محمد علیه السلام دی. نو دلته د ایمان څو ارکان ذکر شو، درې: ایمان پر الله، ایمان پر رسول، ایمان پر قرآن. پسې دا دریم رکن تکمیل پسکی، والکتاب الذي انزل من قبل، والکتاب او پر هغه کتابو ام ایمان راوړي. دا کتابه نو جنس کتابونه باره مراد شو، الذي هغه انزل چې الله په یو پلا نازل کړي. چې د انزل څخه استعمال کړه، تنزلوا د انزال او د تنزيل فرق دا غدي چې په یو پلا نازل کړي من قبل او په خاطر نبی عليه السلام پر هغه کتابو به هم ایمان راوړي. نو هغه د کتابو ګرد چې آسماني کتابونه د ایمان رکن شو. دا درې پرس وکنه. اوس په دې کې دوه رکن نور داخليږي. درې هغه د دې چې پر نور ټولو نبیانو هم ایمان راوړل چې کتابونه باندې الله مکلف چې کتابو ایمان راوړل، نو پر نبی نه راوړل. په چې د موسی علی السلام په کتاب مکلف شو چې ایمان به پر لري، نو موسی علی السلام په نبوت نه مني، هغه نبیان خپل ورسره داخل شول ده چې پر هغه به ایمان ورسره راوړي. بل خبره چې ده هغه د ملائکه و ده، نو په هغه کتابو کې ملائکه نه ذکر شي، په قرآن کې ملائکه نه ذکر شي. په قرآن ایمان راوړي، پر هغه کتابو راوړي ملائکه دې مرسره ومنل چې په کې ذکر شي. بل د یوم القیامت خبره ده چې په هغه کتابو کې د قیامت خبرې نه ذکر شي. په چیرې کتابو کې او په قرآن کې وي هغه درې رکن چې د نور نبیانو باندې ایمان، یا پر ورځ باندې د قیامت ایمان، او یا پر ملائکه ایمان. دا درې رکنم دلته ورسره درج شول. درې خو دلته په خپل دغه ایمان پر الله او ایمان پر رسول خو ته خپل ذکر سی ونه کدايس په خبر پوس ایمان په کتابو خپل ذکر سوی، ملائکه په کې داخل، دالته پټ پټ داخل سو ذکر ادي نه دي سوی نو، او دا غره کم ورځ د قیامت په کې داخله، او بل هغه نور انبیا باقي انبیا د نبی علی السلام سما سوا وجدت خو رسول مفرد ذکر سو. دا اثباتي حکم سو چې ایمان راوړي. درې په صراحت ذکر کړ، انور درې په ضمن پور داخل سو. کدايس په خبره کې وس پوهل برش پښ رخص ول د ایمان دلته نو پسې هغه د انکار په ځای کې تفصیلا بار راوړي چې انکار به وکړي د ارکان سره. ته ګوره بر تفصیل په پسې دی. ومن ارغ څوک یکفر چې دی کافر سي بالله په الله سره، یا د ذات یا د صفات کار ځنی وکړي دا یو. و ملائکه ګوره د ملائکه ذکر کله په صراحت ذکر شي په ضمنن کې داخلي وي، یا په ملائکه منکر شي ملائکه نه مني، یا یې مني خو بد نسبتون کې د خدای لونه نعوذ بالله بول، یا یې شذ بولي. و کتبه او پر کتابو د الله تعالی د منکر څخه کافر شي، کتابونه نه مني. ټول کتابونه په جمع سره ذکر شو. دا یې درې. ورسله پر رسولانو دغه رسول جمع ګرد رسولانو نبیان په کې ذکر شو. دا یې څلور. والیوم الاخر او پر ورځ باندې د منکر څخه کافر شي چې ورځ د آخرت چې قیامت هغه نه مني. دغه ایمان شرعي دی قرآن معتبر کې چې دغه پامنت بالله کې تاشیان داخل شو. اوغه د انبیاء علیهم السلام خبره ده په صراحت و نه ویله. دا پنځه دانې په دانې کې په صراحت باندې ذکر کړ چې نه بارنو د ار رکن دغه حکم دی چې دغه څه دی منکر سونه څه چم پکېږي. فقد ضل، فقط په تحقیق سره ضل دی ګمراه سولار ورکیس غدالالم بعید په ډیر لري ورکوال سره. دا دونه ډیر خطرناک لري سو د چې جنت ته راوځي نه پس بده پکېږي. ویل منځونه خو دغه پرېږدستوال منځ کې ځم په ایمان کې ګوډه دي مرګ د شادي منځونه چې تفوق کدا اس په خبره پوسوي. تر ټولو مهمه خو د ایمان خبره ده. مؤمن جسي برکه المنځ نه کا ولا بسړی وای چې د الله تعالی په مشیت کې د اخیر دی هم کياپ له الله عپ ورته وکړه. کنه مؤمن چې دی خدای وخت به واچي اخر په اجرات راځي کنه راځي. خدای چې په ایمان کې غلطي وکړه دا نه په دلاله بعید لاري دون ورکسو چې ناری اوس نفس رسید د حق لاري دغه نه واوښتي.
اوس نو په یوم الاخر کې کتاب هغه بعث بعد الموت کوم دی هغه په یوم الاخر کې ور درج دي. یو د قدر مسله ده هغه بیا بل ځای بیان شي چې قدر باندې به هم سړی ایمان لري چې د ټولو شیانو تقدیر الله په ازل کې کړی دی. د ایمان هغه مهم ارکان دلته په دغه ځای کې بیان شو. د دې څخه وروسته نو چې بیا دی بارانه بیا هغه د کفارو مال بار د دې عقاید او د دې هغه اعمال چې هغه د کفر دلیل دی. ظاهر خو چې دی کفر نه دی عمل دی مګر خو د کفر دلیل دی لکه ما چې مثال درته وای چې ظاهر عمره ته ځي پر حج مبارک په کور نه وشته دی مګر چې خبره او په لټه دغه کفریات تر توای پرانو دا معتبر نه دی خو دا عمل د کفر دلیل دی کله چې په خبره پوښتنه یا د قران کریم په ورته کې د مځکې دی وای اجي صاحب وسرته دا کوي چې شي یا بشکنزل وکي د جن یو حکم ته دا رقم بد نسبت وکي چې د شک او تری په کافر کیږي مګر اجي صاحب هم دی نو دا اعمال بیا عملی دلائل د چا د پارسو د کفر هغه درته برابر بیانېږي. نو الله عز وجل دې د کفر عقیدو څخه او د کفر خبرو څخه وساتي. ډېر دې خبرې دي چې سړی په کافر کیږي. ایمان داس نه دی لکه واکسین چې سړی ولګي نه ماتېږي. ایمان داس دی لکه او داس سړی تازه کې دا نه ماتېږي. ایمان هم دغه دې چې سړی راوړي دغه خبرې سره اعمال څه چې بیرته په ماتېږي هغه ایمان د الله سره سړی ووزي. نو دغه څه مجال الله وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.